پاکستان یو ځل بیا د خپل پور د مودې د غځېدلو غوښتنه کړې ده او نړیوالو ته یې د سوال لمن غوړولې ده. سلامونه د نن پلس یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. پاکستان د خپلو پورونو د ادا کولو د مودې د غځولو ضمانت ترلاسه کړ. د پاکستان د مالیې وزیر ویلي له چین، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو څخه یې د خپل هیواد د پورونو د ورکړې موده د یو بل کال لپاره غځولې ده. محمد اورنګزیب ویلي پاکستان 12 میلیارډ ډالر پوره وړی دی او د پیسو له نړیوال صندوق څخه د 9 میلیارډ ډالرو د نوي پور تصویب ته په تمه دی. د بلومبرګ په وینا پاکستان له چین څخه دا غوښتنه هم کړې چې د کمربند او سړکونو په پلان کې د شاملو برېښنا بندونو پورونه کم کړي. پاکستان تمه لري چې د دې میاشتې تر پایه به د پیسو نړیوال صندوق څخه د 9 میلیارډ ډالرو په ګډون د نوي پور پروګرام تصویب او وروستی شي. د پاکستان د مالیې وزیر بیا ډاډ ورکړی چې د پایداره اصلاحاتو په تعقیب د هیواد اقتصاد د ثبات په لور روان دی. نوموړي د مالیې د سیستم پر پیاوړتیا، د شفافیت پر ښه والي او د انرژۍ په برخه کې د اصلاحاتو پر پلي کولو ټینګار وکړ او ویې ویل چې اوسنی حکومت هم په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. تېره میاشت پاکستان د پیسو نړیوال صندوق د 9 میلیارډ ډالرو د 30 میاشتو پور په اړه هوکړه وکړه. د روان کال په پیل کې جنګ ورځپاڼې د پاکستان د اقتصادي بحران په اړه لیکلي وو چې دغه هیواد د بهرنیو اسعارو د کمښت او د انفلاسیون له ننګونو سره لاس او ګریوان دی. له همدې امله پاکستان په راتلونکو 5 کلونو کې د دغو اقتصادي ستونزو د حل لپاره 120 میلیارډ ډالرو پور ته اړتیا لري. په وروستیو کلونو کې پاکستان د خپلې بودیجې کسر د جبرانولو لپاره له کورنیو او بهرنیو سرچینو په ځانګړې توګه د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخیستی دی. د نن پلس یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو تازه او مهم خبر مو همدومره و. د نورو لپاره موږ وڅارئ. تر بیا ښه وختونه.